موجب زلمی ولګید او غلط کار یې جنې سره وکړو جی نن چې زین مکمل حقیقت راته ښکارا کومه که تاسو دا ویډیو وکتل تاسو به هم د موجب زلمی چې د نفرت پیدا شي جی چې موجب زلمی له موږ څومره مینه ورکړه او موجب زلمی ولګید او د جنې سره داسې کار وکړو که تاسو اصلیت نه خبر شوي نو تاسو به هم په موجب زلمی باندې یقین نه کوئ او جی تاسو به مکمل تبر باندې نفرت شروع کړئ جی ویډیو د سره مکمل شریک کوم چې آیا موجب زلمی د کار کړی دی او کنه دی او که کړی وي نو زه به تاسو ته نن ظاهروم چې دا کار کړی دی ملګرو راځي ویډیو را سره مکمل وګورئ ملګرو د جنې چې تاسو ته ښکاري کنه دې سره وایي موجب زلمی غلط کار کړو دغه نه پس چې د ویډیو ډیره زیاته وایرل شو خلکو په فیسبوک هم ورچله په ټیک ټاک هم ورچله په یوټیوب باندې ورچله دغه نه پس چې د ملګرو دې ویډیو اصل حقیقت سره تاسو ته خبر شو نه ایران بشي ملګرو د دې جنې دا ویډیو د موجب زلمی دا ویډیو چې چا جوړ کړل لګنه ملګرو نو هغه چې دی نو د موجب زلمی په خپل خاندان کې یو کس لګیدل دی موجب زلمی سره طبيعت نه لګیدو موجب زلمی بدی شو د موجب زلمی نه نفرت کاوه ځکه چې هغه یو کامیاب انسان دی هغه کامیابی ته رسیدل نو هغه نفرت کاوه په نفرت کې دومره تیز لاړ چې هغه سره د بدنامي راوسته د الزام په ولګاو هغه نه پس چې په ای آی دا ویډیو جوړ کړل یو کس له پیسې ورکړل د موجب زلمی چې دنو دا کارای چې نه دا د ورواچ هغه ته نو دغه نه پس چې د موجب زلمی چې دنو بدنام شو په موجب زلمی باندې په سوشل میډیا کې ټول خلک په وای کنه وای دي کار کړ خو بالکل حقیقت دا ښکار شو چې موجب زلمی چې دنو مخکې د پښتنو سپورټ کړي مخکې پښتنو خوښ کړي اوس به پښتنو خوښ او بیا به هم پښتنو خوښ چې هم دا کار کړي د دې سزا میراو شي چې بیا دې کار نه کوي ځکه چې موجب زلمی باندې برنه کوي الزام ولګي چې په سوشل میډیا باندې دا ویډیوګان ډیر زیات شروع دي او موجب زلمی په خپل زما ډیر زیات خوښي او ډیر زبردست انسان دی په هغه باندې چې څوک الزام لګي نو په کار چې هغه ته دي سزا میراو شي ځکه چې په نفرت کې دومره تیز نه دي تل په کار کنه چې ته په خپل خاندان په یو کس باندې ته الزام لګي ته په موجب زلمی باندې الزام لګي زه ډیر زیات خپه کړم ځکه چې پښتون کله یو ترقی کوي کنه نو بل د خپل خاندان کس لګي وغه خپې وای چې هغه مخ کې لاړ نشي چې هغه ترقی ونه کی دا زمونږ کار دی ځکه کله چې انسان مړ شي کنه بیا وای دا ډیر زبردست انسان او دا دي انسان او په ژوند نه نو کله په الزام لګي کله غیبت کوي او کله په یو سیس کوي افسوس خبره ده چې دا کوم خاندان دا کس دی د مرګ په کار دی ها مرګ ځکه چې په موجب زلمی باندې داسي الزام لګاو افسوس خبره ده خو ډیر زیات خپه کړم ملګرو ویډیو د نور ملګرو سره شیر کړئ چې موجب زلمی سره چرته هم څوک زیاتې ونه کوي ځکه چې موجب زلمی چې دا هغه دغه نه دی او دا پیک ویډیو جوړه شوې ده جی مکمل حقیقت دا